دا د تیر اداري معلول نظامیان دي چې اوس د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ته د خپل کلني حقوقو پسې راغلي دي. او د اتو میاشتو معاش مې اخیستی دی د اسلامي امارات نه مننه کوم. د تیر نظام بریدمل وم. یکی از سربازای سابق دوره جمهوریت هستم و ما از دولت فعلی امارات اسلامی خوش هستیم. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت هم پرته له کومې کرکې او تبعیض یادو نظامیانو ته خپل کلني حقوق ورکوي. د شهیدانو معلولینو چارو وزارت پرته له کوم تبعیض پرته له کوم توپیره دوی ته میاشتنۍ نغدي مرستې او مساعدتونه ورکوي. دا هغه نظامیان دي چې د تیر ادارې پر مهال معلول شوي دي. اوس مهال د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت یادو نظامیانو ته کلني حقوق په خپل وخت ورکوي. دغه نظامیانو د خپلو خبرو پر مهال وویل کله چې اسلامي امارت واک ته رسیدلی د دوی حقوق پر وخت او په بشپړ ډول د یاد وزارت د مسئولینو له لوري ورکول کیږي. در یک وظیفه به ولایت پکتیکا رفتم که در اونجا در بازگشت به خاطر تفتیشی رفته بودیم. در بازگشت موتر ما چپه شد، ما منجر به فلج از دو پای شدم. دیگه این وزارت شهدا و معلولین برای ما حقوق ما را میته تا فعلا هم حقوق اشمای ما را پرداخته. از پیش هم بسیار خوش هستیم. امروز ما بسیار به یک رویه نیک یک رویه انسانی قدم ها میکنه. ما ولچرکی هستیم، حتی ولچر ما را قدم کمک میکنه که تا جای ما را برسانه که ماش و هر چیز ما که باشه بر ما میتن. د اسلامي امارات نه مننه کوم. د تیر نظام بریدمل وم. په لیوی اول کنډه کېدو ټولېدو کې مې وظیفه وله. په غزني ولایت کې لګېدلی یم. 8 میاشتو معاش را کړی ده. 4 میاشتو پاتې هغه هم راکوي انشاءالله. او د اسلامي امارات نه مننه کوم. همدارنګه دغه نظامیانو د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه خوښي څرګنده کړه. په خبره د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د حقوقو په ورکړه کې هیڅ دریغ نه دی کړی. د دوی په خبره اوس مهالي د نیم کال معاشات ترلاسه کړي او د نیم کال معاشات به په راتلونکي څو ورځو کې ترلاسه کړي. یکی از سربازای سابق دوره جمهوریت هستم و ما از دولت فعلی امارات اسلامی خوش هستیم. ما شما با وقت معین توضیح میگیریم. از وزارت شهدا و معلولین بسیار خوش هستیم. همین ما شما را میته به وقت خود یعنی پارسالا را داد 1 سال خلاص کردیم. این سالا را این 6 ماه داده 6 ماه دیگر هم میته بخیر. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت مسؤلین وایي یاد وزارت تر دې دمه 1,20,378 د تیر ادارې د نظامیانو کونډې او یتیمان ثبت کړي دي. په خبره تر اوسه دغه لړۍ جریان لري. دوی همدارا زیاته کړه د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت پرته له کومې کرکې او تبعیض یادو نظامیانو ته خپل حقوق ورکوي. د شهیدانو معلولینو چارو وزارت سره تر اوسه پورې 1,20,378 تنه د تیرې ادارې نظامي معلولین، د تیرې ادارې د نظامي عسکرو پاتې یتیمان او کونډې د ثبت او رجسټر دي. د شهیدانو معلولینو چارو وزارت پرته له کوم تبعیض پرته له کوم توپیره دوی ته میاشتنۍ نغدي مرستې او مساعدتونه ورکوي. د میاشتنۍ نغدي مرستو ترڅنګ کله کله دوی سره د ځینو مؤسساتو له لارې نه هم کومکونه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمه د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په ټول هیواد کې 1,80,000 معلولین، کونډې، یتیمان ثبت او راجستر کړي چې ټولو ته په ټاکلي وخت خپل حقوق ورکول کیږي.